288 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکھل ہے مولانا امان اللہ فقیہ رحمہ اللہ. چونکہ مولانا امان اللہ فقیہ زبردست عالم ہو د تیڑے قیمتی خبر لکھل ہے. دو خبریں ورته لیکلي. یو خبر ادا چې اعتقاد صحیح صحیح عقیده کم یو تا وي هغه ته وایي چې ماخوذ دی د کتاب الله سنت رسول الله. نو کوم عقیده چې د قران کریم او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سنت نواغستل شي او موافق وی د آراء د اهل سنت والجماعت سره نو دا صحیح عقیده ده. یعنی یو سړی قران کریم او احادیث کته دا سه عقیده تر نه راپور تکړه کم چې د اهل سنت والجماعت د عقیده موافق و درای دا صحیح عقیده ده. دویم نمبر رد کړي په هغه جماعت چې د قران کریم او د سنت د رسول الله نه صلی الله علیه وسلم نه عقیده را واخلی خدا سي عقیده چې خلاف د معتقدات د اهل سنت والجماعت دا صحیح عقیده نه پاغي باندې امام ربانی رحم الله رد کړ. مقصد دا دی چې قرآن و سنت کے تل خو پکار دی عقیدے تا خود سی مسئلہ بترین نرو باسی چې دا اہل سنت والجماعت دا معتقدات و خلاف کہ دسی مسئلہ دی ترین رویستا نبی آداستا استنباط غلط دے دا کتاب اللہ و دا سنت رسول اللہ دا سی مسئلہ بترو باسی چې دا اہل سنت والجماعت دا رائے سره موافق. دریم نمبر بیان د دې کوي کم چې ځان ته اهل الله وای سالکین وای او هغه د کشف دعوو کې یا د الهام خدا سے کشف او الهام بیانای چې د اهل حق سره مخالف دی نو پاغوی باندې رد کړي چې د اصل کې کشف او الهام کې غلط شوی دی. څنګه چې عالم د قران او د حدیث نه یو مسله رباسی او د اهل سنت والجماعت خلاف نو دې په دې استدلال کې غلط دی. دا سه اهل سلوک او اهل تصوف چې دا سه الهام او القا ورته وشو یا دا سه کشف د توشو شغه د عام اولیاء او بزرګانو نه خلاف نو دې په دې کشف او الهام کې غلط هغه په استدلال کې غلط دی دې په کشف او په الهام کې غلط د فرق نه دی کړی په ما بین د الهام او د وسوسې. 288 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکھل ہے میاں غلام محمد رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے بیان د جذب دے او بیان د سلوک او د معارف دے چې د دې مناسبت ته یا دا دو مقامات دي یو مقام د جذب یو مقام د سلوک یو ته سالک مجذوب وای دیم ته مجذوب سالک وای. 288 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکھل سید سارنگپوری رحمہ اللہ پدی مکتوب شریف کے دو خبر و بیان یو دا دے چې نفل منس په جمع
کول نه دي پکار چونکه دا خو کلک حنفي دی د احنافو مسلک دا دی چې تداعی په نوافلو کې بند ده نفل به په جمع باندې نه کوي نو دلته امام ربانی رحمه الله منع کړی دا د ادا د نفل مزن په جمع دویم نمبر د کوم مستعلق چې عاشورا سره لري یا د لیلۃ القدر سره یا د شب برات سره وغیرہ نو داغي بیان د پدې مکتوب شریف کې 209 اتیایم نمبر مکتوب د امام ربانی رحمه الله لیکل دی مولانا بدر الدین رحمه الله پدې مکتوب شریف کی بیان د اسرار او د قضا او د قدر کړي د تقدیر مسئله پکې بیان کړي د باقی باندې بحث کړي چې الله تعالی کتاب لیکل دی تقدیر او د دې ټول عالم حرکات سکنات افعال اعمال اخلاق شمار د مخلوقات دا هر څه په کتاب کې دي دا غي نرستو الله تعالی دا عالم پیدا او سچ په کتاب کې دي دا غي موافق نو دې کې کوم راز ده دې کې کوم سر ده چې دا ډېره ګرانه مسله ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي زد تقدیر مسئلې هو جلو ځان به پوي کې بل نشي پوي ولې بل به پوي کې خدان نشي پوي ولې دا غي وجه دا چې تقدیر د الله تعالی کتاب دی الله جل جلاله لیکل دی په خپل علم او موږ او تاسو چې په ځان پویو دا په خپل علم نو زموږ علم او د الله تعالی علم په منځ کې نسبت هم نه جوړیږي نو کله به انسانان د الله تعالی په کتاب باندې پوه شي هغه علم موږ سره نشته نو د دې د اسرار بیان کړي 200 او 90 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله ملا محمد هاشم رحمه الله تلیکل پدی مکتوب شریف کې بیان د هغه احوال ده دا ذوقونو ده دا علوم او د معارف ده چې داغه تعلق د نقشبندی مبارک او بیا چې دي صاحبانو د دې طریقې باندې چې کوم جذبات او جذب راځي یا حالت د سکر پر راځي نو داغه بیان چې ده دا په دې مکتوب شریف کې ده اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين إله العالمين اسلام و دین منت محبوب کی اسلام را تعامل آسان کی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روح منور زمون خوشحال کی داغه په سنت را تعامل آسان کی بلنگ سے مبارک ته صحت کامل او عاجل نصیب کی درجات عالی کی ملنگ سے مبارک نہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر مشایخ د سلوک او د طریقت
ائمه د شریعت د ټولو درجات عالی کی قرب در قرب نصیب کی دا غوی نسبتونه په کامل وجه مونږ ته ورسي د دې دربار څومره متعلقین دي حاضرین غایبین حیات او ممات اخص اولیاء په صفونو کې ودرې تر قیام د قیامت پورې الہ العالمین دا دربار د شریعت او د سلوک او د طریقت چینه وګرځي سلور واړه اطراف او اکناف د عالم ترې نصیرات کی ملنګ سے مبارک ته ډېر عمر ورکړي الہ العالمین دا نعمت مونږ نه اخلي تیر شوي تقصیرات راته معاف کړي باقیم یو آنم د خپل ځان نه غافل مکړي وصلی الله تعالی